د پسرلي راتګ له ځان سره نوې هیلې راوړي. دا موسم د نیالګیو د کینولو موسم دی چې د میدان وردګ ولایت تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د ځوانانو د روزنې ترڅنګ د هیواد زرغونتیا ته هم مټې رابډ وهلي دي او د دوی اړوند انسټیټوټونو کې د سلګونه میوه لرونکو او زینتي بوټو د کینولو کمپاین پیل کړ. پسرلی د معمول مطابق د نهالونو کینولو وخت ده. موږ هم د خپل تخنیکي مسلکي برنامې د میدان وردګ ولایت په سطح باندې البته پلان جوړ کړی ده چې په ټولو تعلیم مراکزو کې نیالګي کینوو چې تر ټولو مهم او اساسي هدف یې موږ دغه تخنیکي مرکز ده چې تقریبا 10 جربه ځمکه لري او تر اوسه پورې متاسفانه شاړه پاتې وه. نو سکرو تصمیم وکړ چې دغه مرکز کې حد اقل 200 نیالګي کینوو چې په دې کې به اکثریت تر 500 پورې مثمر او 200 په تعداد به غیر مثمر نیالګي. ونه تعادل د اقلیم راولي نو موږ تاسو ته لازم او ضروري ده چې ونې کېږدو ورسره ساتنه او پالنه یې وکړو. موږ په دغه باندې مخکې هم خبره کړې ده چې سږکال یې د میدان وردګ ولایت ته 55,300 نیال په پلان کې ورکول شوي دي. د یاد ولایت مسؤلین او قومي مشران تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوي او غوښتنه کوي ترې چې نیالګي کینوي او ساتنه یې وکړي. دغه کومه اقدام چې د تخنیکي مسلکي محترم امریت کړی ده چې دلته دوی دغه ځای د مثمرو نیالګیو لپاره خاص کړی ده، دلته باغ جوړوي، د یو نیک اقدام ده او موږ د ولایت په نمایندګۍ باندې ویلی شو چې موږ حمایت هم کوو لکه څنګه چې دوی کومې ستونزې یادې کړې. نن په ډېره ښه موضوع باندې چې د ژوند منوال د موږ شروع کیږي، دلته د موږ اولادونه راځي، د دې اولادو ترڅنګ هم داسې نیالګیو ته هم باید پرورش ورکړو. هغه هم صغیران دي، واړه دي، راځي آینده نظام ته تقدیمیږي، د دې نظام آینده عسکران به خدمتګاران به د ملک ته تقدیمیږي. د ویلو ده چې په میدان وردګ ولایت کې د نیالګیو کینولو عمومي کمپاین پیل شوی چې روان کال به د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې له 55,000 زیات نیالګي کینول شي.